سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 14مه چې د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر له 4مې سره برابره ده. شبنم وزري یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له داعش سره د اړیکې په تور د افغان وګړي نیول کېدل. د امریکا واشنګټن ډي سي څخه یو افغان تبع له داعش سره د اړیکې په تور نیول شوی. له پاکستان سره د سوداګریزو لارو تړل کېدو په تړاو د اسلامي امارت دریځ. اسلامي امارت ویلي له پاکستان سره به سوداګریزې لارې تر هغې تړل شوې وي تر څو چې پاکستاني لوری بیا د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. او د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین او ورسره مل پلاوی ازبکستان هیواد ته په سفر لاړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا واشنګټن ډي سي څخه یو افغان تبع له داعش سره د اړیکې په تور نیول شوی. د آی سی ای چارواکو نن جان شاه صفي نومي افغان وګړی نیولی چې د اسلامي دولت یا خراسان څانګې داعش سره یې همکاري او ملاتړ کړی و. ویل شوي چې نوموړي خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسلوالې ډلې قومندان دی وسلې هم برابرې کړې وې. د راپورونو له مخې دغه افغان وګړی د بایډن ادارې پر مهال له کافي ارزونې پرته امریکا ته داخل شوی و. بل لور د جمهوریت پخوانی جنرال سامي سادات ویلي جان شاه صفي ترهګر نه دی بلکې هغه د افغانستان یو له اغیزمنو استخباراتي افسرانو څخه و چې په کونړ ولایت کې د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو مشري کوله. د هغه پلار یو ازادۍ غوښتونکی و چې د شوروي پر ضد یې جګړه کړې وه. هغه ته ترهګر ویل ناسم دي او د جنګي متحدینو سره جفا ده. نوموړي د امریکا پر استخباراتي ادارو نیوکه کړې او ویلي دي چې د شخصا جنرال جان شاه پیژني او له امریکایي استخباراتي ادارو یې غوښتي چې نوموړی باید سمدلاسه خوشی کړي او بخښنه ترې وغواړي. ویل کېږي چې بایډن نږدې 190,000 افغان وګړي پرته له بشپړې ارزونې امریکا ته لیږدولي. ولسمشر ټرمپ له جنوري 20 راهیسې هڅې پیل کړي دي څو دا امنیتي بحران کنټرول کړي او تازه یو ځل بیا امریکا ته د ورغلو افغان وګړو دوسیې د بیا څېړلو امر کړی. اسلامي امارت ویلي له پاکستان سره به سوداګریزې لارې تر هغې تړل شوې وي تر څو پاکستاني لوری بیا د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د تجارتي لارو د پرانیستې په اړه خپل دریځ یو ځل بیا تکرار کړی. نوموړي ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیت لارې د پاکستاني لوري لخوا په غیر قانوني ډول د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه وتړل شوي چې دواړو غاړو ولسونو ته یې جدي زیانونه ورسول. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د خپل ضرورت وړ توکي له ګڼو نورو هیوادونو څخه پوره کوي. نو اسلامي امارت پریکړه کړې چې د سوداګري او ترانزیت د پراختیا او دواړو لوریو ته د ولسونو د هوساینې او باعزته تجارت په خاطر له پاکستان سره سوداګریزې لارې به هغه وخت بیرته پرانستل کیږي کله چې د پاکستان حکومت څخه قوي اطمینان ترلاسه شي تر څو په راتلونکي کې دغه لارې د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او ولسونو د ځورولو لپاره ونه تړل شي او د دواړو هیوادونو د تجارانو او خلکو حقونه خوندي پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې میاشتې زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې تړل شوي او دواړو لوریو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین او ورسره مل پلاوی ازبکستان هیواد ته په سفر لاړ. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج شیخ عبدالرحمن منیر او ورسره مل پلاوی نن پنجشنبه له غرمې وروسته ازبکستان هیواد ته په سفر روان شول. د دغه سفر موخه د مرکزي اسیا هیوادونو د سیمه ییزو معلوماتو او نشه یي توکو سره د مبارزې د همغږۍ مرکز د غړو هیوادونو غونډه کې ګډون دی چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه د روان میلادي کال د ډسمبر میاشت په 5مه د ازبکستان هیواد پلازمینه سمرقند ښار کې دایریږي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالرحمن منیر د ایران د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ډاکټر مهدي پیر صالحي او په کابل کې د ایران له سفیر علیرضا بیګدلي او مل پلاوي سره لیدنه کې ویلي چې د مهال په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق په بې ساري ډول راکم شوی او نږدې صفر ته رسیدلی
کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي امارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په دې برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نشه یي توکو کښت، تولید یا قاچاق وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ به د نشه یي توکو د انتقال او قاچاق د مخنیوي په برخه کې رغنده او ګټور تمام شي. بل لور ایراني لوري د روږدو کسانو د درملنې او رغونې لپاره یې د لازمو مرستو ژمنه کړې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د اقتصاد له وزیر قاری دین محمد حنیف سره لیدنه کې د افغان راستنو شویو ته د مرستو رسولو او د مرستو جلب په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په دې ناسته کې چې په قطر کې د افغانستان سفیر سهیل شاهین هم حضور درلود، د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف ویلي چې د مرستو د جلب کمیټې له افغانستان څخه د باندې د مرستو راټولولو په موخه کړنلاره چمتو کړي او تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري. حنیف څرګنده کړې چې روان کال سوداګرو، موسسو، خیریه بنسټونو او خلکو د راستنیدونکو د لاسنیوي په موخه د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو او 10 میلیونه افغانیو په ارزښت اړتیا وړ توکي، اجناس او نقدي پیسې مرسته کړې چې له کډوالو چارو وزارت سره په همغږۍ اړمنو ته رسیدلي دي. د نوموړي په وینا په هیواد کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شویو د لاسنیوي لپاره د 14 میلیونه ډالرو او 1 میلیون افغانیو په ارزښت توکي او اجناس له مرستندویه ادارو او خلکو څخه راټول او د اړمنو سیمو ته لیږدول شوي دي. بل لور مولوي عبدالکبیر زیاته کړې چې امارتي ادارو له راستنیدونکو او اړمنو سره وړ مرستې کړي او تمه یې ښودلې چې په راتلونکي کې به د راستنو شویو پاتې ستونزې حل شي. او وروستی خبر همدا چې تیره اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 153,393 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. ټولګه وزارت ویلي چې تیره اونۍ د حیرتان بندر له لارې 108,922 ټنه، د اقینې بندر له لارې 10,421 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 19,818 ټنه او د خواف هرات له لارې 14,383 ټنه انتقالات ترسره شوي چې ټولټال 153,393 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې 63 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. ټولګه وزارت ویلي هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي او د ملي عوایدو د زیاتوالي په موخه د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد بهیر روان او چټک وساتي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله په امان.